الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. زما پروگرام د ملي بیرغ د افغانستان د استقلال آزادی تر آجندا باندې دی. هیله مند یم چې ستاسې تنده ورباندې خړوب شي. مننه، بریالی اوسئ. په افغانستان کې ملي بیرغ 4000 کلن عمر لري او د امیر حبیب الله خان تر وخته پورې تور زمون بیرغ و چې تحت الحمایگی کې معنا درلوده. غازی امان الله خان د انګریزانو سره جهاد وکړ، خپلواکي واخیسته او د خپلواکۍ په لومړۍ کلونو کې هماغه بیرغ و. په 1909 کال کې یو مستقل بیرغ د افغانستان لپاره جوړ شو چې 3 رنګونه یې درلوده: تور، سور، شین، چې دا د افغانستان د خلکو بیرغ دی. نور احزاب هر یو چې په انتخاباتو کې بریالی شي، چې په دولت کې راشي، باید د افغانستان د خلکو ملي بیرغ چې د آزادۍ استقلال بیرغ دی ساتنه، احترام، درناوی وکړي. افغانستان اجتماعي فرهنګ کې عالی مقام لري. د خپل د ګوندونو بیرغ د خپلو میزونو په سر د ملي بیرغ ترڅنګ کیږدي. افغانستان اجتماعي فرهنګ کې د ملي یووالي، وحدت، اتفاق کې عالی مقام پرمختګ راولي. معنا دا وه چې افغانستان یو وخت تحت الحمایه د پردیو هیوادو لاس لاندې و. د سره رنګ معنا دا وه چې افغان جهاد وکړ، پردي له هیواده وویستل، وینې تویې کړې. دریم شنه برخه د دې معنا ده چې آزادي نه وروسته یو هیواد آبادیږي، خودکفا کیږي، مستقل کیږي. د خلکو نظریات عالی دی، د خلکو زور د خدای زور دی. شنه برخه د دې معنا درلوده په منځ کې د وږو دایره ورکړه، ځکه افغانستان یو زراعتي غرنی هیواد دی. د پاسه یې کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله، ځکه افغانستان داخلي سیاست د اسلام مقدس دین ته احترام، درناوی، د افغانستان فرهنګ، کلتور، رسم و رواجو ته احترام، درناوی دی. د پروګرام آخر کې د شعر په لوستلو د ملي بیرغ لپاره د ادب مینوالو ته د پروګرام آخر کې وړاندې کوم. ملي بیرغ افغانستان زلمی پتا فخر کوینه. ملي بیرغ افغانستان زلمی پتا فخر کوینه. افغانان ستا پتنگان دی، ستا په معشوقت عاشقان، ستا د زړه مینه، ستا قدردان دی. ملي بیرغ سرونه به پتا بایلی تا به ساتینه. ملي بیرغ افغانستان هر زلمی پتا فخر کوینه. بیرغ ستا ساتل فرض دی په مونږ، بیرغ ستا ساتل فرض دی په مونږ، ستا حفاظت لکه قرض دی پر مونږ، د افغان د قانون درس دی په مونږ. ملي بیرغ افغانستان زخمی پتا فخر کوینه. ملي بیرغ افغانستان زخمی پتا فخر کوینه. اوس اوچت اوسې په دې جهان بیرغه، ته یې زمونږ روح او ځان بیرغه. تا به ساتو په ټینګ ایمان بیرغه، تا به ساتو په ټینګ ایمان بیرغه. ملي بیرغه ستا په لیدو سره ماتیږي مینه. ملي بیرغه افغانستان زلمی پتا فخر کوینه. ملي بیرغه تا لره دی سلام دی زمون. ملي بیرغه تا لره د سلام دی زمون. اوس اوچت دی مرام دی زمون. ملي بیرغه د ملنګ جان صحت
پتا اړه لرینه ملی بیرغ د ملنګ جان صحت پتا اړه لرینه ملی بیرغ افغانستان زخمی پتا فخر کوینه و من الله توفیق.